پی ټي ایم سیاسي مذهبي او قبایلي سمسیرې ولس ته ورپه ګوته کړې. پی ټي ایم ملي بیرغ پر جګر ونیوی چې اشغالګرو وغورځوي. همدا کراچي په زندانونو کې د منډو بچي وزېږېدل. تر دې نو د یو قام بېوسي نوره څنګه وي؟ د پښتون ژغورنې رهبري او مهم غړي په زندانونو کې ساتل د دې فاشیست ریاست اتلولي نه وارخطایي او ډارنه ورځ ده. وخت نور د دې نه دی چې د رانا او کاڼه بندیان پاته سو. اف آی آر به راباندې کوي او کام به مې سپکوي. نوره به د سیالۍ او کامولۍ خبره په جار کوو، هم به یې سر په دار کوو. تر څو به ته په جهان کې خوارزار پښتونه خپل حکومت خپل سلطنت تاج د افغان وګټه. خپل حق حاصل که راوچت څه تیره توره واخله. د حق جذبه له کویتور یا له منصوره واخله. پی ټي ایم خپل کام ته خپل دشمن ورپه ګوته کوي، هم یې ټولې نړۍ ته بربنډ کوي. پی ټي ایم کام ته دا شعور ورکوي چې زموږ پر خاوره جګړه ډالري ده او قرباني یې پښتانه افغانان دي. پی ټي ایم په عمل ثابته کړه چې لر او بر افغان تش یو شوار نه دی. دا ملي مفکوره ده او ملي رویه ده. پی ټي ایم ملي بیرغ پر جګر ونیوی چې اشغالګرو وغورځوي. پی ټي ایم د اشغالګرو د نجونو پر تعلیم بندیزونه په کلکه رد کړل. پی ټي ایم د پنجابي استعمارګرو ناولي پلانونه په پښتونخوا وطن کې لڅ کړل. پی ټي ایم سیاسي مذهبي او قبایلي سمسیرې ولس ته ورپه ګوته کړې. پی ټي ایم کام ته هنداره وښکاره کړه او کام ته په هنداره کې د ډیرو انسانانو څیرې د لیوانو په بڼه وښکاره سوې. اوس لیوان ډلې ډلې راوتلي دي. پی ټي ایم داړي خو پوهېږي نه دا داري به یې تر خپلو نسرو وخیځي، ځکه چې د کام د هر وګړي په لاس کې اوس یوه هنداره ده. د یو فاشیست ریاست د وجود بقا همیش په بدامنۍ او ګډوډي کې وي. د ریاستي رسنیو یا میډیا او ریاستي بیانیې په وسیله خو د امن خبره کوي، لیکن په حقیقت کې په عمل کې ټوپک سالارۍ ته وده ورکوي. کله د مذهب او کله د قبیلویت په پوښ کې بدبویه بدیو او ګډوډۍ ته لارې جوړوي. په کالجونو او مکتبونو کې مورچې جوړوي او د هسپتالونو د خرو او د اسانو د استبل کار اخلي. کښت او کروندې مې ویجاړوي، خو د تریاکو د کرلو دپاره خپل تنخوادار ګماري. لارې ګودرونه په نشي ولس په شکوي، هم یې په ځوروي. یو کارت، یو د تورو چشو کابلی موټر، یو توپک په وځړوي. خان صاحب پر سړک روان، ځوانان پورته کوي، په پردیو تورانو یې ډبوي، هم یې په سپکوي. او ورته وایي پی ټي ایم کې دې بیا ونه وینم. پی ټي ایم د ملک او د ادارو خلاف راپورته شوی تحریک دی. کم ملک او کمې ادارې د هغه ملک خلاف چې پښتون پکې ارغمال دی، پکې سپک دی او د دهشتګرد په نوم نومول کیږي. خپل ملي شناخت، جغرافیه، ژبه، کلتور او تاریخ یې پکې ارغمال دی. د دوی کتابونه او د ټلویزیون ډرامې وګورئ. د پښتون تصویر دوی د بنګلو مخ ته توپک په غاړه ناست وي، معنا د پښتون حیثیت په دا ملک کې د چوکیدار دی. یا به د تریاکو او هیروینو قاچاقبر وي، یا به د اصلي سمنګلر وي. او کله چې د کلتور یا د ژبو ورځ په سرکاري کچه لمانځي، نو پښتو، بلوچي او سندي د سیمه ییزه یا علاقایي زبان ور ثقافت نوم ورکوي. او دا د فاشیست ریاست تر ټولو بدترینه استعماري حربه ده. د یو قوم څخه چې ژبه، کلتور، تاریخ او خاوره واخلي، نو د هغه سره د خپل قامي وجود د بقا لپاره څه پاتېږي؟ همدا یا به مزاحمت کوي، یا به د استعماریت د بټۍ لرګي ګرځي. نورالله ترین او د پی ټي ایم ملګري د وختونو په زندانونو کې ساتي، د افغانیت او پښتونولۍ سزا ورکول کیږي.
نورالله ترین د هغه ماشومانو خویندو میندو او سپین ږیرو لپاره غږ پورته کوي چې فاشیسټ ریاست او پیپلز پارټۍ د کراچۍ او لیاري په زندانو کې په ډېره بېرحمانه بېایمانه او وحشیانه توګه بندیان ساتلي وو. نورالله ترین د هغه ځوان افغان او سپین ږیري بابا د خولې اواز و چې فاشیسټ ریاست او د سټیبلیشمنټ د بي ټیم پیپلز ګوند تنخوادارو د شناختي کارت او افغاني په نوم یو وار لوټل بیا یې زندانو ته رسول. د همدا کراچي په زندانو کې د مندو بچي وزېږېدل. تر دې نو د یو کام بېوسي نوره څنګه وي، خو نورالله ترین د پی ټي ایم د ځوانانو په ملتیا مزاحمت وکړي او نورالله ترین تر اوسه د زندان د دیوالو تر شا ورځې شپې تېروي، خو پر خپل ووټ او موقف ټینګ ولاړ دی. نورالله ترین سیاسي قیدي دی، د ضمیر قیدي دی. د فاشیسټ ریاست چې څومره بیره د پی ټي ایم د بیانیې او د پرامن مبارزې کیږي، د بل هیڅ ګوند او تحریک وارخطا نه دی. دا ځکه کله د خلق مر پیښه تکرار کړي او کله مخامخ په ډزو نور باچا په شان مخکش او مبارز په نقشه کوي. د پښتون ژغورنې رهبري او مهم غړي په زندانو کې ساتل د دې فاشیسټ ریاست اتلولي نه وارخطایي او ډارنه ورځ ده چې د خپل مصنوعي وجود بقا یې نوموي. هر تاریخ خپل آداب او د خپلې مبارزې پلان لري. لکه څه ډول چې پی ټي ایم د خپل 30 کلن لومړی پړاو رالنډ کړي او په لومړي پړاو کې د پښتون افغان ولس فکري ویښتیا دشمن په ګوته کول او د تاریخ مرام او پیغام تر ولسه رسول وو. تاریخ اوس د مبارزې په دویم پړاو کې داخل شوی دی. تنظیم، ډسپلین، پیاوړتیا او منظمه کېدل. تنظیم معنا د پاشلو دانو په یوه لار پرېودل. لار چش دی، لار منشور او واین دی چې د مبارزې آداب ټاکي. یو مزاحمتي تاریخ خپله مبارزه د یو منظم قوت سره پر مخ وړي. منظم قوت تنظیم، ادارې، فعالیت او ډسپلین یا نظم او ضبط دی. د پی ټي ایم په معنا زموږ مبارزه د یو وسلوال، منظم او با ډسپلین دشمن سره ده. نو هغه دشمن ته به جواب په یو منظم تنظیم سره ورکوو چې موږ یو موټی سو، خپل پاشلی قوت راټول کړو او کام ته به دا شعور ورکوو چې وسایل او قدرتي نعمتونه د پښتون دي او بې برخې خوار رټلی ځورېدلی هم پښتون دی. پښتون پر خپله خاوره امن غواړي. فاشیسټ ریاست ریاستي جګړې په ډول ډول بڼو ورباندې تپي، هم پوځي چانیز عملیات ورباندې کوي. وخت نور د دې نه دی چې د رانا او کاڼه بندیان پاته سو. اف آی آر به راباندې کوي او کام به مسپکوي. نوره به د سیالۍ او کامولۍ خبره په جار کوو، هم به یې سر په دار کوو او په یوه اواز به وایو چې ظلم کوي خلاف یو. وهل، ټکول، وژل، بندي کول دا تجربه هم په 80 کلن سیاسي تاریخ کې د چا سره یې ونه کړه لکه څومره وحشیانه ځناورتوب چې یې د پی ټي ایم د ملګرو او بندیانو سره وکړي. خو د خپلې مبارزې یې وانه ډول او انشاءالله کله بیا وام نړوي. د پی ټي ایم مهم آداب چې پی ټي ایم پکې بریالی سو د کام زینت سازي او فکري بیداري هم په شعوري توګه د مزاحمتي سیاست بیانیه په ولس کې عملي کول وو چې دا 30 کلن پلان یوه لویه بریا وه. ډېره مننه، د توجه مې مننه.